د جلال آباد ښار کې د فرهاد جواد مارکیټ یو شمېر هټیوال وایي د دوکانونو کرایې لوړې دي او د میاشتې په آخر کې دوی ته هیڅ نه پاتې کیږي. دوی چې خپلې هټۍ تړلې وي او د یاد مارکیټ مخې ته د احتجاج په موخه راټول شوي وو، ویلي بازار یې د خرڅلاو په برخه کې د پخوا په پرتله کمرنګه شوی او د مارکیټ له خاوند څخه یې غوښتل چې د مارکیټ د دوکانونو کرایه دې ورته ټیټه کړي څو دوی ته هم د میاشتې آخر کې یو څه ګټه پاتې شي. واته کاله کېږي په دا دوکان په دغه قرارداد وو، پخوا کارونه وو، اوس نشته. اوس موږ ټول په تاوان کې، بل موږ ته کرا کمه شي. کرایه زموږ بې حده زیاته شوې ده. بل مارکیټ کې موږ سره مخامخ اخر سر د قونج کې دوکان 9000 روپۍ افغانۍ ده، زما نه 2000 افغانۍ اخلي. یو کال شو زه دې مارکیټ ته راغلی یم، ما پکې 1 روپۍ هم نه ده ګټلې. زه پکې سوچه تاوان کوم. زموږ غوښتنه دا ده چې دا بحران راغلی په ټول افغانستان باندې راغلی، بیا په ننګرهار باندې هغه کراګانې چې دي مخکې موږ ته راکړې وي چې هغه کراګانې موږ نشو پوره کولی. د دې خپل مسودې جوړې کړي دي چې وروره 0% په کال کې زیات هم 0% ده. دې بحران ته چې وګوري نو خلک باید 0% کم کړي، دا نور هم 0% زیاتی. د یاد شوي مارکیټ خاوند انجینر عتیق الله د ټلیفون له لارې نکاس ته وویل په ښار کې د ټولو هټیو کرایې د ښاري اصولو له مخې ټاکل کیږي او دوی هم د اصولو مطابق کرایه اخلي. هغه د دوی نمایندګان هم ناست وو، زموږ هم ناست وو. نه پوهېږم چې سره څه وویل خو په توافق ونه رسېدل. تا نه مخکې د دوی هم دا کراګانې وې نو طبعا ښاروالی د لایحې مطابق هم 3 ډاله 15% د دوکان کرایه باید کېږي. دا په جلال آباد ښار کې لومړی ځل نه دی چې هټیوال د دوکانونو د کرایې له لوړوالي شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم په دې ښار کې هټیوالو په وار د کرایو له لوړوالي شکایتونه کړي څو حکومت او اړوند ادارې ورته یوه حل لاره ولټوي، خو بیا هم اړوند چارواکي په دې برخه کې چوپه خوله دي او د حل په موخه یې کوم اقدام نه دی شوی.